Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lesson 3 دریم درس English words book د انګلیسي د لغاتو کتاب page 1 لومړی صفحه. نن به په نوي درس کې د addict کلمه لولو. addict noun دی، اسم دی، معنی ده معتاد یا روږ دی. مثال He is a chocolate addict. هغه د یو چاکلیټ روږ دی. He is هغه دی a chocolate addict. د یو چاکلیټ روږ دی. کولی شو دغه جمله تغییر کړو. داسې ووایو He is money addict. هغه د پیسو روږ دی. He is green tea addict. هغه په شنو چای روږ دی. He is corruption addict. هغه په اداري فساد روږ دی. او داسې نورې جملې کولی شو ووایو. addict معتاد یا روږ دی. He is a chocolate addict. هغه د یو چاکلیټ روږ دی. address noun دی، اسم دی، معنی ده پته یا ادرس. I will find his address. زه به د هغه پته پیدا کړم. I will find زه به پیدا کړم his address د هغه پته and send you through email. او تا ته به د ایمیل له لارې ولیږم. through معنی له لارې یا په ذریعه. مثلا زه بله جمله وایم I will find his book. زه به د هغه کتاب پیدا کم and send you او تا ته به ولیږم through post office د پوسټخانې له لارې. I will find his number. زه به د هغه شماره پیدا کم and send you through WhatsApp او د WhatsApp له لارې به درته ولیږم. I will find his name. د هغه نوم به پیدا کم and send you through messenger. د messenger له لارې به درته ولیږم. داسې نورې جملې ویلی شو. address پته یا ادرس. I will find زه به پیدا کمه. کله چې ویل استعمال شي وروسته به ور په لومړي حالت کې وي. لکه I will go زه به لاړ شم. دغه عمل په راتلونکي کې پیښیږي. I will find زه به پیدا کم. I will go زه به لاړ شم. I will learn زه به زده کم. I will speak زه به خبرې وکم. I will drink زه به وڅښم. نو جمله بیا تکراروم. I will find his name. I will find his address. زه به د هغه پته پیدا کړم and send you او تا ته به ولیږم through email د ایمیل له لارې. administrate ورب دی، معنا لري اداره کول. They are unable to administrate everything. دوی ناتوانه دي چې هر څه اداره کړي. یا داسې معنا کوو They are unable. دوی نشي کولی to administrate چې اداره کړي everything هر شی. داسې جملې نورې بدلولی شو. They are unable. دوی ناتوانه دي to go to کابل چې کابل ته لاړ شي. They are unable. دوی ناتوانه دي to come چې راشي in the lockdown په کرنتین کې. They are unable. دوی ناتوانه دي to study English چې انګلیسي ولولي. We are unable. موږ ناتوانه یو to teach online چې آنلاین درس ورکو. everything هر څه په دې کې جملې جوړو لکه I like everything. زما هر څه خوښیږي. I drink everything. زه هر څه څښم. I work on everything. زه په هر څه باندې کار کوم. جمله بیا تکرارو. administrate اداره کول. They are unable. دوی ناتوانه دي to administrate چې اداره کړي everything هر شی. administration noun دی، اسم دی، معنی ده اداره. He has little experience in administration. دی کمه تجربه لري په اداره کې. یعنی دی په اداري برخه کې کمه تجربه لري. He has دی لري little experience کمه تجربه in administration په اداره کې. بل مثال دی She works
دی کار کوي in the administration of justice د عدالت په اداره کې she works دی کار کوي in the administration of justice د عدالت په اداره کې justice عدالت ته وایي مثلا په justice کې زه یو جمله جوړوم لکه there is no justice in Afghanistan په افغانستان کې عدالت نشته abandon verb دی فعل دی معنی دا پریښودل they have to abandon the match because of rain دوی مجبور دي چې لوبه پرېږدي د باران له کبله they have to دوی مجبور دي abandon the match چې لوبه پرېږدي because of rain د باران له وجې because of معنا له وجې لکه زه اوس وایم I can't study English زه انګلیسي نشم لوستلی because of you ستا له وجې I can't go abroad زه خارج نشم تللی because of my father زما د پلار له وجې I can't drink green tea زه شین چای نشم څکلی because of my stomachache زما د معدې یا د نس له درده داسې جملې نورې ویلی شئ راځو دغه کلمه بیا تکرارو abandon پریښودل they have to دوی اړ دي دوی مجبور دي abandon the match چې لوبه پرېږدي because of rain د باران له کبله adversity ناون د اسم د معنی د بدبختی in fact په حقیقت کې it was a big adversity دا یو لویه بدبختی وه for the people د خلکو لپاره in fact په حقیقت کې it was a big adversity دا یو لویه بدبختی وه for the people د خلکو لپاره affect verb د معنی د تاثیر کول your opinion will not affect ستا نظریه به اغیز ونه کړي تاثیر به ونه کړي my decision زما په پریکړه باندې your opinion ستا نظریه will not affect اغیز به ونه کړي my decision زما په پریکړه باندې decision پریکړې ته وایي لکه زه وایم چې it is a good decision دا یوه ښه پریکړه ده it was not a good decision دا ښه پریکړه نه وه again adverb دی قید دی دوباره یا بیا could you spell your name again please مهرباني کولی شي خپل نوم دی بیا راته سپیل کړئ یا ټکي په ټکي ووایئ کوډ په کوډ کې ال نه تلفظ کیږي د کین په ځای دلته موږ کوډ استعمالوو کوډ په ریکویسټ کې په درخواست کې موږ تاسو دې لپاره چې جمله مو ډېره باادبه وي یعنې ادبي جمله وي موږ تاسو د کین په ځای کوډ استعمالوو لکه زه اوس وایم Can you bring a glass of water کولی شي یو ګیلاس اوبه راوړئ ښه به دا وي چې د دې په ځای داسې ووایو could you bring a glass of water کولی شي یو ګیلاس اوبه راوړئ could you spell کولی شي سپیل کې your name ستا نوم again دوباره please مهرباني again دوباره معنی لري لکه زه اوس وایم let's speak again راځه بیا خبرې وکړو let's go again راځه بیا لاړ شو let's drink again راځه بیا یې وڅښو راځو دغه درس تلفظ کوو هیله ده چې ته یې له ما وروسته تلفظ کړې addict address administrate administration abandon adversity affect again بیا تلفظ کړه addict he is a chocolate addict address I will find his address and send you through email administrate
they are unable to administrate everything. Administration. He has little experience in administration. She works in the administration of justice. Abandon. They have to abandon the match because of rain. Adversity. In fact, it was a big adversity for the people. Affect. Your opinion will not affect my decision. Decision. Again. Could you spell your name again, please? بیا هم لما ورسته تکرار کړه. Addict. Addict. Address. Address. Administrate. Administrate. Administration. Administration. Abandon. Abandon. Adversity. Adversity. Affect. Affect. Again. Again. زکونکو هیله ده چې په درس باندې پوه شوي وئ. ما ساده ته اجازه راکئ تر بلې بیا چې زه حاضرېږم ستاسو لپاره د ورز برخه تدریسوم. په لوی رب مو سپارم هر چیرته چې یاست خوشحاله اوسئ.